بختور دې شه اختر نوي کالي دې مبارک خوشحالي دې مبارک راته دې مبارک یو داسې علي دې مبارک. نن په ټول هیواد کې د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ ده. ټول هیوادوال په خوره مینه او لیوالتیا هرکلی او لمانځنه کوي. د کابل ښار د امنیت د ټینګښت په موخه سهار تر 2 ساعتونو پورې ټولې داخلي شبکې بندې وې. نور کله به د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د څارویو بیې ډېرې لوړېدې، مګر سږنی کال که څه هم د څارویو بیې ډېرې ټیټې وې، خو بیا هم ډېرو کورنیو د بیکارۍ او غربت له امله وس نه درلود چې د قربانۍ لپاره څاروي واخلي. معمول دا ده چې د لوی اختر لومړۍ ورځ ډېر خلک له خپلو کورنیو سره ګډه لمانځي. په دوهمه او درېیمه ورځ بېلابېلو ځایونو تفریحګاوو ته د تفریح او چکر په موخه ځي. هره ورځ مو اختر مو بختور. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، کابل. بختور دې شه اختر